سلامونه ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د پاکستان ناکراره صوبې بلوچستان سرشار کوټې په کشلاخ سیمه کې د پولیسو په ګاډي باندې بمي چاودنه سوې ده چې پکې د یو افسر په ګډون 2 پولیس وژل سوي دي او یو بل ژوبل سوی دی. له سیمې نه امنیتي سرچینو ډیوه ریډیو ته ویلي دي دا پیښه د خالي شنبې په ورځ کشلاخ کې هغه مهال رامنځته سوې ده چې د نیو کشلاخ پولیس ثانې عسکرو د معمول کشف کولو چې د موبایل ترڅنګ یې بمي چاودنه سوې ده. سرچینې وایي چې په دغه چاودنه کې د یو اسسټنټ سب انسپکټر او یو سپاهي وژل کېدل تایید کړي دي او ویلي دي یو پولیس عسکر هم ژوبل سوی دی او د علاج لپاره یې هسپتال ته رسولی دی. له پیښې وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس او لیویز د پیښې ځای ته ورغلي دي او د چاودنې پلټنې شروع کړي دي او سیمه یې په خپله ولکه کې اخیستې ده. د دې چاودنې ذمهواري په سمدستي توګه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو بلوچستان کې چې په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو کم بریدونه سوي دي د هغو بریدونو اکثره ذمهواریانې بلوڅ وسلوالې ډلې BLA په غاړه باندې اخیستې دي. د کشلاخ سیمه ییز خلک وایي چې په دې چاودنه کې ځاني تاوانونه هم رسېدلي دي او د پولیسو پلټنې روانې دي چې تر څو پورې د پیښې معلومات وکړي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیم سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.